پاک زړه. لنډه کیسه د پاک زړه په اړه. دوه راهبان چې یو یې مشر او بل یې کشر و، نوی راهب شوی و، په لاره روان و. مخې ته یې سیند راغی. دوی غوښتل له سیند څخه تیر شي. د ډیرو اورښتونو له امله سیند له اوبو ډک او تیز بهیده. دوی چې اوبو ته د کوزیدو لپاره د یو مناسب ګودر په لټه کې ول، په دې وخت کې یوه ډیره ښکلې او ځوانه ښځه له کومې خوا را پیدا شوه. هغه هم د سیند هغه بلې غاړې ته تله، خو د سیند د ډیروالي ته په کتو یې زړه نه کېده چې اوبو ته کوزه شي. ښځه د راهبانو خواته ورغله. له مشر راهب یې د سیند نه د پورې کېدلو مرسته وغوښته. راهب یې غوښتنه ومنله. ښځه یې په اوږو کېنوله. درې واړه له اوبو تېر شول. د سیند په بله غاړه یې ښځه له اوږو کوزه کړه، مننه یې ترې وکړه او په خپله مخه ولاړه. کشر راهب ډېر پریشانه ښکارېده، ځکه چې مشر راهب ښځه په اوږو کړې وه او د دوی د عقیدې غوښتنه دا وه چې راهبان به له ښځو څخه لرې ګرځي. هیڅ وخت به ښځو ته نه نږدې کېږي. او د دې مسلک بله غوښتنه دا وه چې کشران راهبان به د مشرانو احترام کوي، ځکه نو کشر راهب مشر ته د احترام په خاطر ور یاده نه کړه چې ولې له ښځې سره لاس ولګېده. دواړو ډېره لاره ووهله. له ډېر ځنډ وروسته د مشر راهب دې ته پام شو چې کشر راهب په ټوله لاره کې یوه خبره هم ونه کړه. پوښتنه یې ترې وکړه، څه خبره ده؟ په ټوله لاره دې یوه خبره هم ونه کړه؟ کومه ستونزه خو به نه وي درته پیښه؟ کشر راهب ورته وویل، د یو راهب په صفت موږ ته نه ښایي چې ښځو ته نږدې شو، نو ته ولې هغه ښځه په اوږه له سینده راپورېسته؟ مشر راهب وویل، د دې خبرې خو ډېر وخت وشو، ما خو له خپلو اوږو کوزه کړې، خو فکر کوم تا لا تر اوسه له خپلو اوږو نه ده کوزه کړې.